اول شپه بی د رمضان المبارک فرشتہ آوازونه کې او موږ د اول شپې نه بنیاد کېږدو چې تراویح ونکو بس قصه ختم اول شپه ډېره لویه میاشت شهر مبارک ډېره د برکت میاشت در باندې رالاله ډېره لویه میاشت او ډېره د برکت میاشت چې هغه میاشت د رمضان لویوالی څه دی او برکت یې څه دی اول خو بنیادی خبره چې رمضان المبارک ته فضیلت چې حاصل دی دوه غټې وجې دي یوه وجه دا ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یوه د فضیلت وجه دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې قرآن کریم د الله کلام را نازل شوی دی دا د قرآن کریم د نزول میاشت لوی فضیلت دا ده بل د دې میاشتې نسبت الله ته کیږي شهر الله میاشت د الله د یو څیز چې نسبت الله ته کیږي دې کې عظمت پیدا کیږي بیت الله کور د الله ناقۃ الله د صالح علیه السلام د اوښې باره کې وی ناقۃ الله دا اوښه د الله ده نسبت الله ته وشو نو دغه شان د دې میاشتې نسبت چې دی هغه د الله ذات ته کیږي شهر الله نو یو پکې قرآن کریم را نازل شو او بل نسبت د دې میاشتې د الله ذات ته کیږي چې دا میاشت د الله ده ډیره لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت څنګه هغه برکت دا دی چې یو سړی پکې نفل وکړي نو الله ورله اجر د فرض ورکوي او چې فرض پکې وکړي نو یو فرض په اویاو دی نو نفل پکې په فرض شو فرض پکې په اویاو شو دا د دې میاشتې خصوصیت دی صرف ته چې 2 رکعاته نفل منځ وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې دومره اجر الله درکوي لکه د سحر 2 رکعاته فرض منځ چې وکړي او فرض منځ چې پکې د سحر 2 رکعاته وکړي نو دغه منځ یو په اویا دی د اویاو منځونو مره اجر الله لیکي شهر عظیم شهر مبارک ډیره د برکت میاشت او ډیره لویه میاشت چې الله پکې فرض په اویاو کوي او نفل پکې الله په فرضو کوي چې کله د روژې اوله شپه شي یو فرشته आवाज وکي روجی په اول شپه یو فرشته आवाज کوي یا باغی الخير اقبل و یا باغی الشر اقصر आवाज وکي یا باغی الخير اے تلاش کون کیا د نیکی اقبل را مخامخ شه د نیکو میاشرال را مخیتش یا باغی الخير اقبل اے د نیکی طلبگار را مخامخ شا سوک چی نیکی کوئی را مخیت شئی اقبل را مخامخ شئی و یا باغی الشر اقصر اے د شر طلبگار بنش ادرے گا بس اے د خیر طلبگار را مخامخ شو اے د شر طلبگار بنش بن بس دا د شرونو میاشت نه ده دا د خیرونو د برکتونو میاشت یا باغی الخیر اقبل اے تلاش کون کیا د خیر را مخامخ شا نیکی کون کیا را مخامخ شا د جنت حاصلون کو را مخی تشی ثواب حاصلون کو را مخی تشی میاشرال یا باغی الخیر اقبل منادی آواز کی در رب د طرف نه را مخې ته او در رب د طرف نه منادی آوازونه کوي یا باغی الخیر اقبل اے د نیکو طلبگار را مخامخ شه را مخې ته شه د نیکو میاشت شروع شوه د سیزن میاشته د نپې میاشته را مخې ته شه او دې د اول شپې نه بنیاد کېږي بس تراویح پرېږدي تراویح شوري او دې په بیټک کې او په دکان کې ناسي او دې په کور کې ناسي او دې په لارو په کوڅو کې ګرځي اولنې بنیاد د رمضان المبارک دې خطا کېږي
نن تراویح شته او نشته لنډې دي که لنډې او که اوږدې راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اوله شپه حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت راوخیږي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي د جنت دروازې کولو شي وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند شي یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی وسلسلة الشیاطین او شیطانان وتړلی شي چې د رمضان المبارک اوله شپه شي او د رمضان المبارک را داخل شي شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي او په دغه شپه یو بدبخت په تراوو کې نه او په فرض مونځ کې نه په ټوله دنیا کې بهترین سامان پیژنئ دا خطا دی چې وی گاڑی دی دا خطا دی چې وی بنگله ده دا خطا دی چې جیداد دی دا خطا دی چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة اغنی کبی بی د چې پچا نیک بی بی پیغه د دنیا بهترین سامان اومن چې د نیک بی بی اومندلا المرأة الصالحة چې کله د نیک بی بی میلو شي باز د دنیا بهترین سامان اومن گاڑی دی نه کور دی خپل نه اجره دی نه کچا کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغه کې یو نیک بی بی ناستوي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیک بی بی ده خو چې بی بی خو نه کوي کنه چې بی بی خو نه کوي دسې بی بی پکار ده صحابي دی سحر د کور مزدوري لوتو بچي بیمار دی چې مزدوری د ورځې وکړله ماښام کور ته راغی نو بچی وفات شوی دی المرأة الصالحه دې ته وایي نیک بیبي دې ته وایي خاوند چې راغی نو بچی وفات خاوند تپوس کوي زما بچی څه حال باندې دی وی هغه ته آرام راغلی دی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی د مقصد دو چې بچی می الله روح کړي آرام ورته راغلی بی بی حل نوائی که حل وامنو شپا کی کفن دپن نکیگی نو پا ما دی شپا بدعوزی خوچی پا خاون میں بدعو نوزی النوائی خاون کے ناس ڈوڑی وخوڑنا ڈوڑی نفارغ شو کتابونو لکلی دی اغی صحابی د خپل خواهش مطابق شپا تیر کړل پتہ خورتشته نه چې بچی میں وفات او بیبی د لباس نم پتہ نه لگی د طبیعت نم پتہ نه لگی نو اس قدر تعلو نه وینه حالات پیدا سے جوړ کړي چې تب پوښی چې سشتا که په خله نه وای نو حالات ډیر بد وي نو حالاتم ټیک دي طبیعتم ټیک دي لباسم ټیک دي خبریم ټیک دي نو خاون پوه نش نو عمر هټایو خړله امید خواهش مطابق شپته راکړل چې سبا شو نو دی صحابی ته وی ډیر په طریقه اوګد حدیث شته دی روایت سوک چاله امانت ورکی بیا دا کس راولګي امانت ته نغواړي نو چې دی په امانت کې لکیږي نه خبر کوي وینا وی دې یو امانت الله را کړو هغه معصوم بچی دی الله غست زما بچی وفات او خپل کمره کې استاد بچی لاش پروت دی د معصوم بچی زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپته روله دې کور کې ما روټۍ خوړه او خپل زما د معصوم بچی لاش پروت ما د خواهش مطابق شپته روله زما د معصوم بچی لاش پروت دی بی بی صبر صبر کړي
صحابی دا اقا زین روان لال دا امام الانبیاء خواتا ورغی نبی علیہ السلام تاوی اللہ حبیبا بیگام بی بی دا صبر قدم اچت کرے سنگا بچے میں کور کے مڑو ما روٹائی خوڑ لیدا ما دا خواہش مطابق شپتی رکڑے دا امام الانبیاء وی دعا ولو کہ خود قیمتی لاسو چی نبی علیہ السلام دعا وکڑلا وی یا اللہ دی بیگانی شپکی دویل برکت ورماچے خدا بیگانی شپکی والا برکت ورک ادا پیغمبر دعاوا دا اقش پین ورلا اللہ یو بچے ورک او دا بچے چی پیدا شو نو امام الانبیاء لیراوس نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام والا تحنیق وکو خپل جوتا خوک سیسی ورک او نمی ورلکی خود وی دنم بی عبداللہ احب الاسماء الاللہ پر طول دنیا کی اللہ تخوخ نموند ودی عبداللہ او عبد الرحمن دین غور نمون نشتخا پر طول دنیا کی اللہ تخوخ نمون عبداللہ و عبد الرحمن امام الانبیاء ولنم کی خودو عبداللہ او دعائی ولو کلوی دے بوزا صحابی وائی دا اغش پی دا بی بی دا صبر برکتو چی دق عبداللہ می اولی دا کم چی دق شپی نا پیدا شو دا دی عبداللہ می نخ بچی اولی دا نخا او نخ وارو بچوی قرآن ویلو ما پخپل استرگو اولی دا دا دغی بی بی دا شپی دا یوی شپی دا صبر برکتو دا زغم برکتو دیتا المرأة الصالحہ وی چی کل ورطا خاون اگوری نو دا بخوشالش دا دا نیکی خزی صفت تے چی خاون اگوری دے بخوشالش دا دا بستری ختمش دا دا تکاوٹ ختمش بس دا با مخ پاندے بخوشالی راشی دا دا نیکی خزی صفت تے دا دا نیکی خزی صفت تے سنا نوزان کے دا معمول پیدا کے خاون کور ترانا نوزی سلام وکا خاون لاس کل کا خاون نپیزار والا خاون کٹ کے کینو اوبا ورکا چے ورکا دمش بیا دا غی نپس دا کور خبر کوا دا غی نپس دا کور خبر کوا دا خاون رضا والا خزل مطلوب دا خاون رضا دا دا دوارو جہانو سردار فرمائی چی کم خز وفات شولا او دیزان سر یو سرٹیپیکیٹ وڑو زنانو دو سرٹیپیکیٹی وہ سی چی اخیرت لزائی دوا پلندو یو فرض منس چی چری فرض من مپری دے بس اس صورت کہ خاون دے کہ بچی دیو کہ میلمہ دیو کہ شپدو کہ ورز دا زنانو پا فرض منس چا سرم سمجھوتا مکوئے بس چی فرض من تیم شو اللہ اکبر خاون پاتی بچی پاتی میلمہ پاتی عرص پاتی اللہ اکبر دا اللہ دا طرف نا اعلانوش زنانو دی ازان تغوک دی نارینو دا ازان اوری دا ازان چی شروشی وی اللہ اکبر لک سوچ کوا وی دا اللہ دا طرف نا یو منادی مات آواز کو دا آواز دا اللہ دا طرف نا دی دا اعلان زما دا رب دا طرف نا دی دا اعلان چراغے دا بادشاہان و بادشاہ اعلانو کو چی اللہ اکبر بس ہر سفزائی پریدے اوپر از منزل ورزائی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چی وفات یو سڑی خوب کی اولی دو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یو علیشان محل کی دے کلی سے کے ناستے اور سرائی یو گاونڈی انگر وہ اغور سرم التناستے محدث وائی امام احمد بن حنبل خو ولی دا قرآن پا مسئلہ باندی امتحان ورکڑے وجودی تار وڑے دے چکل جنازہ پر روٹ تیرہ شولا نشل زر غیر مسلم و ایمان را وڑے امام احمد بن حنبل خودی سے سڑے